د جسماني او جنسي طاقت د ډیرولو تر ټولو غوره او کیفیت لرونکې نسخه. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو، زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته داسې یو نسخه ښیو او د داسې یو نسخې د جوړولو طریقه به تاسو ته ښیو چې په هغې سره ستاسې جسمي او ورسره جنسي او دماغي طاقت ډیرېدلی شي. خو د دې نسخې د ښودلو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټنډۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته درورسیږي. دوستانو، نن سبا زیاتره داسې کسان دي چې هغوی جسمي او یا هم دماغي او یا هم جنسي کمزوریو سره مخ دي، یعنې هغوی په فزیکي ډول یا په جسماني شکل یا په دماغي شکل یا هم په جنسي ډول باندې هغوی ډیر زیات کمزوري وي او هغوی قسمه قسم نسخې خوړلي وي او قسمه قسم حکیمانو او ډاکټرانو ته تللي وي، خو د هغوی هدف لاسته نه وي راغلی، یعنې د هغوی جنسي طاقت هم ورسره نه وي ډیر شوی، جسمي طاقت هم نه وي ډیر شوی او په دماغي ډول باندې هم هغوی کمزوري وي او بیرته نه ویښ شوي. نو د دې ټولو مشکلاتو د حل لپاره موږ تاسو ته نن په دې ویډیو کې داسې نسخه درښیو چې الله تعالی به ستاسې د هر ډول مشکلو سره ختم کړي، یعنې ستاسې جسمي طاقت به هم ورسره ډیر شي، جنسي مشکلات به مو هم ورسره حل شي او دماغ به مو هم ډیر زیات قوي شي. نو ستاسو ډیر وخت نه ضایع کوو او راځو نسخې طرف ته چې دا نسخه به میلاویږي څنګه یا به دا جوړو څنګه. نو دوستانو، دا طبیعي نسخه ده، دا تاسې ته په حکیم دکان کې یا د ډاکټر په دواخانه کې نه میلاویږي. دا باید تاسې په خپل کور کې په خپله ځان ته هر ټایم تازه او فرش جوړه کړئ او دا باید تاسې استعمال کړئ. نو دوستانو، د دې جوړولو طریقه به څنګه وي او دې کې به کوم شیان پکارېږي، نو د دې لپاره به تاسې داسې وکړئ چې تاسې به یو ګیلاس مستې راواخلئ او په هغې کې به تاسې 10 دانې د بادامو دانې واچوئ، ورسره به دې سره تاسې اصلي شات هم مکس کړئ، 2 یا 3 کیلې به هم پکې واچوئ او دا به تاسې د جوسر په ذریعې سره هم مکس کړئ، یعنې د دې نه به تاسې ملک شیک جوړ کړئ. لکه څنګه چې ملک شیک جوړېږي نو تاسې به د دې 3 شیانو یا د 4 نه به تاسې ملک شیک جوړ کړئ او هغه به تاسې هر سهار په نهاره باندې څښئ او دا به تاسې 18 ورځې مسلسل استعمالوئ. نو په دې سره به ستاسې دماغي مشکل هم حل شي، جسماني مشکل مو هم حل شي او هر ډول جنسي مشکلات چې هم لرئ الله تعالی به یې ورسره حل کړي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو